سلامونه دوستانو په دې هیله روغ جوړ د جهاد په جامو کې بستئ په خیر راغلی زموږ نوي درس ته موږ تاسې په الماني ژبه کې شپږ موډال وربونه لرو د هغې له جملې نه تاسو ته ما درې دانې دلته لیکلي دي تشریح درکومه او درې دانې نور چې دي په آینده درس کې باید درکومه ښه موډال وربین چې دي یعنې دی ډېر ځکه موډال وربونه دي چې تغییرات کوي آخري وروستاړي لکه مثال سره کوم به تاسو په مثال کې دا درې دانې اولې راوستي دي دلته مې درته لیکلي دي موډال وربین استایل صحیح ده اوله برخه یې اول درې وربونه چې دي موسن په معنا دي څه ده یعنی باید لازمي صحیح ده باید صحیح ده باید یا لازما صحیح ده موسن په معنا دي باید مونږ چې دا راځو موسن تشریح کوو چې موسن چې دا اوس مونږ تاسې مثال زما لپاره موسن باید سره کوم وروستاړي تغییر وکړي آیا دا ورب یعنی دا فعل پوره ویل کیږي یا چې دا سره کم نیمیږي وروستاړي سره کم تغییر کوي ښه راځو تشریح ورکوو مثال ایش موس دا رقم ویل کیږي ایش موس zu Schule gehen د مثال په ډول زه باید مکتب ته لاړ سم لازما صحیح ده du musst zu Schule gehen تا لپاره چې دا وروستاړي اس ټي دلته تغییر کوي په همدا اس ټي او دلته چې دا اوی چې دا دوه ټکي لرل دا دوه ټکي له منځه لاړل صحیح ده اوس راځو د ا د هغه لپاره هغه سړي لپاره زی د هغه ښځې لپاره اس د هغه ماشوم لپاره هغې لپاره سره کم تغییر کوي وروستاړي لکه ټول چې و موسم ده دلته راځي اوس موس زوی د ما لپاره او د ستاسو لکه د هغه سړي لپاره یعنی اول او د دریم مفرد یعنی د ځان ته خلکو په خاطر باندې څنګه ده موس دا رقم لیکل کیږي er muss zur Schule gehen sie muss zur Schule gehen es muss zur Schule gehen صحیح ده یا arbeit هغه تاسو چې هر رقم کوئ ښه راځو ویا ته دا چې دی ویا د موږ لپاره müssen صحیح ده او املاوټ په ځای پاتې کیږي پوره ټول چې دا ورب یعنی فعل په الماني ژبه کې ورب ورته وایي پښتو کې موږ تاسو ورته څه وایي فعل صحیح ده wir müssen ihr تاسو یا د هغوی لپاره müsst صحیح ده دا چې دا ان یوازې تغییر دلته کړی ده او هر څه په ځای پاتې شوي دي زی دلته چې مې سره کوم لیکلي د محترم لپاره صحیح ده اس غټ لیکل کیږي زی محترم لپاره müssen په ځای پاتې کیږي زی د جمع لپاره müssen هغه هم په ځای پاتې کیږي دا چې و د موسم یعنی لازما او د باید لپاره کې تشریح وه اوس راځو مونږ تاسې کونن په معنا د کولو کونن صحیح ده پوره هغه چې ده پیل چې ده چې ده کونن په معنا کولی شو یا کولو ته وایي صحیح ده کولی شو مثال کولو ته دا به دلته زه دلته ورته غیشه ورکومه چې تاسې پوه سئ معنا یې پښتو کې چې ده کولی سم یا کول صحیح ده کولی شم کولای شم صحیح ده پښتو کې کولای شم معنا ورکوي اوس راځو د هم تشریح ورکوو ich kann زه کولی سم ich kann مثال zur Schule gehen زه کولی سم مکتب ته لاړ سم صحیح ده او هغه بیا جمله سوالی کوو kann ich zu dir kommen کولی سم تا څخه لاړ درسم معنا یې دا رقم ده ښه du kannst ته کولی شي du kannst zu mir kommen ته کولی شي چې ما څخه راسي صحیح ده ته کولی شي sie es kann هغه کولی شي sie kann ښځه es kann صحیح ده es kann seine Aufgaben machen همه شوم کولی شي خپلې کورنۍ وظیفې تشریح کړي لکه هاوس aufgaben دي صحیح ده کولی شي چې مثال حل کړي خپله wir können دلته چې دی دا وویل کېږي wir können مونږ کولی سو صحیح ده د مونږ لپاره چې ده همیش پیل چې ده هر ویل چې د مونږ لپاره یعنی د جمع لپاره مونږ لپاره او د جمع زیاتو لپاره او د محترم لپاره په ځای پاتې کېږي پیل صحیح ده لکه سره کوم چې ده دا کونن دلته لاندې هم کونن په ځای پاتې شوی ده مونږ عمومي پیل یا ویب چې ده کونن ده صحیح ده ته په ځای پاتې شوی ده موسم کې هم په ځای پاتې شوی ده همداسې نورو کې ښه ihr könnt تاسو کولی شئ زی لکه سره کوم چې مې ته لیکلي د محترم لپاره هغې لکه محترم کولی شي کونن او دا وړکۍ اس ای ای چې ده زی د جمع لپاره صحیح ده کونن صحیح ده مونږ تاسو ټول یا زی کونن کولی شئ زیات لپاره صحیح ده
ښه راځو د دوربین په معنا دی څه ده دوربین په معنا دی اجازې دلته چې دا دوربین ده دوربین په معنا دی څه ده اجازې صحیح ده اجازې ته وایي اجازه اخیستل یا اجازه ده صحیح ده اجازې ته وایي دوربین مثال موږ راځو ich darf صحیح ده زه چې دا اجازه لرم ich darf hier rauchen زه اجازه لرم چې دلته سیګریټ وڅکوم صحیح ده du darfst ته اجازه لري er darf sie darf es darf er هغه سړی sie هغه ښځه darf اجازه لري es هغه ماشوم es darf zu Hause bleiben ماشوم چې دا اجازه لري په کور کې پاتې شي مکتب ته نه ځي صحیح ده مثال موږ وایو wir dürfen دلته چې دا او چې دا او ویل کېږي wir dürfen ځکه چې دا او املاut ده صحیح ده dürfen موږ اجازه لرو wir dürfen heute zu Hause bleiben موږ اجازه لرو نن چې کور کې پاتې شو مثال کار ته ځو موږ ته وایي تاسو اجازه لرئ کور کې پاتې شئ صحیح ده ihr dürft تاسو اجازه لرئ ihr dürft nach Hause gehen تاسو کولی شئ کور ته لاړ شئ صحیح ده زی لکه سره کوم چې مې ورته ویلي دي د محترم لپاره دوربین او ډکۍ اس چې لیکل کېږي او جمع زیات لکه ورب چې په جای پاتې کېده تاسو بیا پوهېږئ چې دا د زیاتو لپاره ده زی دوربین دا چې ده زموږ او تاسې لکه اولنی ټایل ده اوله برخه ده دا درې دانې چې وو موډال وربین دي درې دانې چې نور دي په آینده کې زه تاسو ته تشریح درکوم د موډال ورب په باره کې چې سره کم مخې ته تشریح کېږي د هغې باره کې هم درته معلومات درکوم اوس هم په الله سپارم دا ویډیو تاسې کولی شئ چې په یوټیوب کې وګورئ